په بلخ کې د درنو واورو د ورښت څخه 8 ورځې تیریږي. هغه واوره چې ځمکې ته په پریوتو سره ډیرو خلکو ته د وچکالۍ د مخنیوي په موخه خوښي راوړه. ولی ډیره موده لا تیره نه وه چې د ډیرو بلخي اوسیدونکو دغه خوښي په غم واوښته. رحمت‌آرا خیلی تلفات داد. شخصا خودمون تا 15 تا تلفات دادیم. خرد و کلان و ریزه و از گوشنگی و از پاماندن از حساب کنجاله و کار نداشتیم در تلفات دادیم. تقریبا در هر قریه و قشلاق 100 دانه 1.5 200 دانه تلفات هم رسیده. دا تلفات دغه اوسنۍ واوره چې کله شروع شوې ده دا تقریبا په د 5 ولسوالیو کې تاوانونه څه تلفات رسیدلي دي. هغه لکه کالدار ولسوالي، چمتال ولسوالي، دهدادي ولسوالي، مارمل دی، چاربولک ولسوالي. په دغه کې دغه ابتدایي معلومات چې موږ ته رسیدلي دي دغه تلفات په دغه کې اکثره تلفات چې دي هغه د حیواناتو د ډیر سوي دي او داسې بعضې تلفات بیا دغه دي چې د کورونو تخریب دی پکښې کې قسمي ډول تخریب سوي دي. دغه شپون امیر شاه نومیږي چې د خوراک او وښو د نشتوالي له کبله یې په یوه شپه کې 20 پسونه د لاسه ورکړي. اوس یوازې پاتې دغه حیوان سره د پاتې څارویو د ژوند ژغورلو په موخه د وښو د لاسته راوړلو په لټه کې دی. تو برف است که خطرناک برف است که تقریبا 1.5 متر 2 متر برف است که هیچ از موتر و دیگه هیچ شور خورده نمیتونه. ما آمدیم در مرکب تا آنمیشین آمدیم یک رقم کده یک مشکلات اونم دین روز هم تراکتور راکول کده بود که امروز پس هم راکول کدگیش پور کده. مخکې ځو هغه لاره چې تیره ورځ د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست د تخنیکي ټیم لخوا د واورو د شتون څخه پاکه شوه خو اوس بیا په درنو واورو پوښل شوي او شاوخوا درې د ډیرو واورو د ورېدو له امله نه پیژندل کیږي. ډیر وخت نه کیږي چې د دغه ریاست فني ډله په واورو کې د بنپاتې کسانو د ژوند ژغورلو په موخه د لارې په پاکولو بوخت دي. الحمدلله د بلخ په ولایت کې مکمل لارې خلاصې دي. دغه ولسوالۍ نه چې لارې بندېدلې هغه د زاري ولسوالۍ دی، د چندۍ ولسوالۍ ده او د البرس ولسوالۍ ده. دغه رنګه د چارکین ولسوالۍ او د مارمل ولسوالۍ ده. الحمدلله اوس بشپړ خلاصې دي، هیڅ مشکل نشته. دغه د البرس ولسوالۍ باندې دا د کار روان ده چې تقریبا په ډیر کم وقت کې به انشاءالله دا لارم خلاصه شي. لاره خلاصه ده، اوس داسې څه کم حد پاته دی. زمان سابق راههای جواز نمیشد، خود مردم خودش بیل و کلنگ و کرک گرفته خودشان باز میکرد. فعلا دیگه موترها کلش آمده راه به مردم باز میکنه. ما از امارت اسلامی بسیار سپاسگزار، 1000 بار شکرگزار هستیم که نظام اسلامی آمده. ما الحمدلله فعلا دیگه د مردم کام آمده توزیع شده. یوه کاري ورځ تیره شوه. بالاخره د مزار او البرز ولسوالۍ مواصلاتي لاره د نقلیه وسایطو پر مخ پرانیستل شوه او ژغورل شوي کسان په لړزان د ځان د خوښۍ داسې بیان کوي. این همین رای ما تقریبا در طول 40 سال شده که اگر هیچ کس خطوال خدمت نکرد. الحمدلله شکر است که این دولت اسلامی امارات که از دور شده که مال مواشی ما را نجات داده، مردم ملت نجات داده، رابندی شده و راز آواز کساده. ما یک مریضی داشتیم، مشکلات داشتیم، مشکلات ما رفته شده. انشالله الحمدلله ما همیشه خوشحال هستیم، بازم خوشحال هستیم که در طول 40 سال این رای ما بند بود، هیچ کس خدمت نمیکرد، دیگه نمیکرد. این توجه دولت اسلامی است که الحمدلله که رای ما را واس میکنه. راه واکد موتر آمد، برف پاکد، راه واکد، راه مردم چیر کند، برف بسیار بلند غلطید او دیگه نه مرکب میتونه نه موتر میتونه. دیر آمد راه پاکد، صفاکاری کرد، آمادگی است. خدمت ما رسیدگی میکنه امارت اسلامی. ما خوشحال هستیم از امارت اسلامی. خود آمده در بعض غریبا کمک هم شده، کار استید دیگه. این رای ما واس شده در قصال کت ما کسی کنم دولت پیشنکی کنم چی نکده، کم کمک و کم همدردی کت ما نکده. خدا خوشحال باشه. ما از امارت اسلامی بسیار خوشحال هستیم از اول تا آخرت. د شته شمیرو پر بنسټ په بلخ کې د وروستیو واورو د ورښت له امله تر 11,000 ډیر څاروي مړه شوي او د خلکو لسګونه کورونه هم په دې واورو کې ویجاړ شوي دي.